السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د برېښنایي یعنې برقي فټنګ په رابطه باندې ده چې تاسې څنګه کولی شئ د یو کور چې په دې کې یو عدد اتاق یا په دې کې دوه عدد اتاقونه وي دغه فټنګ ویرینګ کنیکشن او ډایګرام وکړئ. تاسې په دې وایټ بورډ باندې وینئ فعلاً زمونږ سره یو اتاق دی. موږ غواړو د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام وکړو او په دې کې چې د برق دغه چې دی د فټنګ وکړو. نو د دې فټنګ په رابطه باندې زه غواړم ستاسو سره د دې ډایګرام شریک کړم. د دې فټنګ د ترسره کولو لپاره موږ ضرورت لرو کله چې تاسې کور ته برق یا برېښنا راتېروئ نو دغه تاسې مصرف میټر هلته نصب او کنیکشن کوئ. د مصرف میټر او د نصب کولو څخه وروسته تاسې باید د 2 پوله ام سی بي بریکر نصب او کنیکشن کوئ. د هغې نه وروسته بیا تاسې سنګل پولو ام سی بي بریکر نصب او کنیکشن کوئ او ورسره یو کنیکټر چې دی ته نیوټرل تار چې دا نصب او کنیکشن کیږي دا به ورسره نصب او کنیکشن کوئ. مطلب دغه ستاسې سره یو اتاق دی. په دې اتاق کې تاسې 3 عدده پکې لګولي او 3 عدده دې کې بلپونه دي. نو تاسې څنګه کولی شئ د دغې لپاره یو فرعي بورډ او سویچ بورډ چې دې ته ویل کېږي د دې کنیکشن وکړئ، د دې ویرینګ وکړئ. نو زه غواړم دغه ډایګرام ستاسو سره شریک کړم په دې وایټ بورډ باندې چې تاسې څنګه کولی شئ دغه مصرف میټر او ورسره ډبل پول ام سی بي او ورسره سنګل پول ام سی بي او ورسره کنیکټر او ورسره دغه چې کوم د پکې ریګولیټر دي او ورسره کوم سویچونه دي او د دې ساکټ دی او ورسره پکې او بلپونه دي تاسې څنګه کولی شئ د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام وکړئ. اوله مهمه خبره په دې کې دا ده د ویر کلر کوډ دی او د ویر سیز دی. ویر سیز هم تاسو ته معلوماتي چې مطلب هغه څومره ویر سیز موږ د پکې او د بلپونو دپاره 2 ملي ویر باید نصب انتخاب شي. عموما 1 ملي نه تر 1 ملي پورې تاسې کولی شئ بلپونه او د پکو ته ویر چې د مسو ویر دا ورته نصب او کنیکشن کوي. کلر کوډ باید تاسې په نظر کې ونیسئ چې بلیک او ریډ یعنې سور او تور. سور چې دی تاسې د پاز دپاره یعنې د پازیټیو لپاره یا مطلب د پاز د ګرم لپاره انتخاب کوئ او د بلیک چې دی تور چې دی دا تاسې د نیوټرل لپاره انتخاب کوئ. راځو ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته چې څه رقم تاسې کولی شئ د دې ویرینګ کنیکشن او ډایګرام وکړئ. ستاسې سره به 2 دانې پینونه چې دغه پینونه مارکر دغه بریډ او بلیک چې دی مطلب سور او تور کلر ولري. د سور او تور کلر په واسطه باندې تاسې دغه ډایګرام رسم او کنیکشن کولی شئ او همدغسې چې تاسې عملي کار کوئ نو دې ته به تاسې سور ویر او تور ویر دا انتخابوئ. نو راځو ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. اول چې کله د انرژي مصرف میټر دا نصب کیږي د نصب کېدو څخه وروسته تاسې به ډبل پول ام سی بي بریکر ته کنیکشن کوئ. اول چې کوم یو د ډسټریبیوشن بورډ نه یا د ډسټریبیوشن ټرانسفارمر نه د هغې نه چې کوم تارونه راغلي د انرژي مصرف میټر پاس چې دی دا اول راځي نو دا چې دی مطلب ستاسې پاس تار راغی. د دې نه وروسته بیا ستاسې نیوټرل چې دی تاسې کولی شئ چې مطلب دلته چې دی تاسې دې ته چې ورکوئ نیوټرل ورکوئ. دا میټرې مختلفې بعضو ته چې دی په 2 او 3 پوزیشن کې دې ته په ګرم او یخ لګېږي. بعضې میټرو ته چې دی هغې ته په 1 او 2 دې ته پازیټیو او نیګیټیو لګېږي نصب او کنیکشن کېږي او پازیټیو او نیګیټیو چې کوم 3 او 4 پټونه د دې نه هغه سپلای چې کوم دی دغه بورډ ته ورکول کېږي. مطلب ستاسو سره دا یو بورډ دی عمومي مین بورډ او دا فرعي بورډ دی. دا د اتاق بورډ دی او دا چې کوم دی مین بورډ دی. نو تاسې کنیکشن چې کله کوئ نو اول به تاسې پاس چې دی دا به د میټر اول پینډ سره چې کوم اول پینډ دی د دې سره بیا نصب او کنیکشن کوي. بیا چې کله تاسې نیوټرل کنیکشن کوئ نو دا به تاسې د 3 پینډ سره نصب او کنیکشن کوئ. دا ستاسې نیوټرل راغی. نو نیوټرل به تاسې د میټر د 3 پینډ سره نصب او کنیکشن کوئ. دویم چې کوم تاسې پاس بیا وئ هغه مین بورډ ته او مین بورډ کې د 2 پوله ام سی بي بریکر لګېدلی وي نو دا مطلب زموږ سره 2 پوله ام سی بي بریکر ده. دې ته به تاسې پاس نصب او کنیکشن کوئ. نو دا به تاسې هلی د 4 پینډ نه د 2 پینډ نه او د 4 پینډ نه چې کوم نیوټرل تاسې راولئ دا به هم 2 پوله ام سی بي بریکر چې تاسې دلته وینئ دې ته به نیوټرل هم دغسې نصب او کنیکشن کوئ. بیا به تاسې دا عمومي مین بریکر ده د دې نه وروسته به بیا تاسې لازم ضروري په مین بورډ کې دلته به تاسې سنګل پول ام سی بي بریکر چې د هر اتاق لپاره بیل بیل نصب او کنیکشن کوئ. اوس زموږ سره یو اتاق دی موږ صرف چې دی دلته سنګل پول یو د عدد ام سی بي بریکر دا لګولی د دغه امپیر مطابق به لګوئ. مطلب که 10 امپیر او که 15 امپیر او ټوټل امپیر به دغه اتاق د دغه زی به تاسې محاسبه کوئ د هغې مطابق به
چې الکتریکل سیفټي به په نظر کې نیسي د هغې مطابق مطلب که 10 امپیر ته ضرورت و تاسې به 14 انتخابوئ که 14 ته ضرورت و 20 به انتخابوئ مطلب دلته به د هغه امپیر مطابق ټوټل امپیر د اتاق چې دی هغې مطابق به تاسې بریکر انتخابوئ. دلته مطلب زموږ سره فرعي بریکر ده بیا چې کله موږ پاز دا کوو نو دې فرعي بریکر ته به تاسې صرف پاز ورکوئ سنګل پول ته دې ته به صرف تاسې چه ورکوئ دې ته به صرف تاسې پاز ورکوئ کوم یو ورته ورکوئ پاز لین دې ته تاسې پاز کنیکشن کو نیوټرل چې دی هغه به تاسې رالی چې کوم د دې نه نیوټرل راوتی او مطلب د ډبل پول ام سی بي بریکر نه دا به تاسې کنیکټر ته ورکوئ. کنیکټر یو داسې برقي برېښنایي آله ده چې دې سره صرف نیوټرل کنیکشن کیږي چې دلته جینونه جوړ نه شي بل شی جوړ نه شي او په اسانۍ سره مطلب دې ته کنیکشن ورکړل شي او دلته چې دی کوم بیرته د دې نه نیوټرل چې دی هغه تقسیمیږي اتاقونو ته ځي. نو دلته به تاسې د ډبل پی ام سی بي بریکر څخه دغه نیوټرل بالا یو کنیکټر څه پیدا کوي. فاز راغې ام سی بي سنګل پول ام سی بي بریکر ته او نیوټرل راغې کنیکټر ته د دې ځینو بیا تاسې اتاق ته چې دی دغه ویرونه نصب او کنیکشن کوئ. نو تاسو ته ما ویل چې کلر مهم او ضروري دی. د فاز دپاره باید تاسې سور کلر چې دی دغه کوي انتخاب کوي. نو دلته موږ سور کلر انتخاب کړی اوس ځو دلته زموږ سره په اتاق کې 3 عدده پټي دي او 3 عدده بلپونه دي. موږ سره دلته 3 عدده ټیمري دي او زموږ سره تقریبا 6 عدده دغه سویچونه دي بټنې دي او یو عدد زموږ سره ساکټ دی. اوس راځو د دې کنیکشن ته چې تاسو څنګه کولی شئ چې کله تاسې دا کنیکشن کوئ نو باید په څه طریقه باندې دا کنیکشن وکړئ. کله چې تاسې پاز لین راتېروئ نو دا به عموما چېرته ورکوئ تاسې کولی شئ که پاز بره پینټونو ته ورکوئ لاندې پینټونو ته ورکوئ هر پینټون ته چې ورکوئ چې کوم یو تاسې ته اساني په دې کې مشکل نه شي چې هر پینټ ته ورکوئ ورکړئ. نو تاسې به دا پاز اوله کې راولئ دلته مطلب زه راولم دلته بره دا به چېرته ورکوئ صرف سویچونو ته به ورکوئ. کوم ځای ته به ورکوئ سویچونو ته به د دې کنیکشن کوئ. کله چې تاسې دې سویچونو ته کنیکشن کوئ نو زموږ سره یو تقریبا 15 عدده سویچونه دا دي او زموږ سره نور سویچونه چې دي دلته چې موږ ټیمرو دپاره د درجو د پکو دپاره لګولي دلته بیا کنیکشن کوئ. دا چې کله تاسې عموما فاز تاره سویچونو ته کنیکشن کو د سویچونو نه وروسته بیا به تاسې چې کومې ټیمرې لرئ د پکو درجې لرئ بیا به تاسې د پکو درجې هر یو درجې ته د دغې نه چې کوم دی کنیکشن چې کوي ورکوي. نو دلته موږ تاسې به څنګه چلو کوئ د دغه سویچونه به تاسې دغه ټیمرو ته کنیکشن ورکوي. نو موږ د هر یو سویچ دپاره چې دلته مطلب موږ دغه ورکړی دی نو د موږ دې ټیمرو ته چې ورکوو دې ته کنیکشن ورکوو. تاسې وینئ په دې طریقه باندې موږ دغه ټیمرو ته کنیکشن ټولو ته 3 عدده دغه دي او د 3 عدد ټیمرو ته درجو د پکو ته موږ د دغه سویچونو نه مطلب اول کرنټ چې راځي دغه سویچونو ته راغی د سویچونو نه بیا موږ دغه پکو چې کومه درجې دي دې ته کنیکشن کوو. باقي پاتې چې دلته کوم موږ ساکټ لرو نو دلته ځینه به یو فاز راولو د دغه یو سویچ نه دې ساکټ ته ورکو. نو زموږ دلته چې کوم سیستم دی دا کمپلیټ شو. دلته زموږ سره اوس نیوټرل ته ضرورت دی. نو نیوټرل به موږ د کوم ځای نه الو موږ بیا د دې تاسو ته ما ویلي چې د کنیکټر نه بیلو کنیکټر ته راځي او د کنیکټر نه چېرته ځي تاسې به اول دغه ساکټ چې کوم یو په دې فرعي بورډ کې دی دې ته به تاسې دغه نیوټرل چې دی کنیکشن کوئ. بیا نیوټرل چې دی د دې ځای نه به بیا تاسې هر یو که دا بلب یو که پکې د دې د یو پینټونو سره به دا نیوټرل چې دی دا کنیکشن کوي. دا تاسې وینئ په دې ډایګرام کې دا نیوټرل چې دی دا به د هر یو بلب د یو پینټ سره یا د هر یو پکې د یو پینټ سره دا به ورسره نصب او کنیکشن کوي. اوس راځو د دې نه وروسته چې موږ دې ته پاز ورکړی پاز عموما د دغه سویچ بورډونو نه یا د دغه پینون د پینونو د کوم چې درجې دي د دې نه تاسې اخیستلی شئ. نو موږ دلته د هر یو پکې دپاره دغه خپلې درجې درکړي نو مطلب زموږ دغه اول پینټ پکې چې دی موږ به د دې درجې نه الو او دې ته به ورکوو. دویم پکې چې کوم یو زموږ دی د دې دویم پین نه به الو په ترتیب سره دې ته به کنیکشن کوو او دریم پین ته به د دې ځای نه کنیکشن کوو. دغه کله چې د پکو پازونه ختم شو ګرم ختم شو بیا زموږ سره بلپونه دي. زموږ دلته د هر درجې دپاره موږ خپل سویچ انتخاب کوو. د سویچ نه تاسې کولی شئ د سویچ په واسطه باندې دغه پکې چې دي آپ او آن کوي یعنې بند او ولګوئ او د درجې په واسطه باندې یا د دغه ډایمر په واسطه باندې د دې سپیډ کم او زیات کوي. نو د دې نه وروسته بیا زموږ سره 3 عدده بلپونه پاتې کېږي. زموږ سره دلته تاسې وینئ چې 3 عدده چې سره موجود دي دغه سویچونه موجود دي دا 3 عدده سویچونه. نو د هر سویچ نه باید تاسې چې کوم دی یو بلب ته چې بلب دا کمیدل او زیاتېدل نه غواړي صرف چې کوم دی دا لګېدل او بندېدل مطلب چې کوي نو تاسې به بیا د کوم ځای نه دغه اخلئ
د دې ځینې تاسې وینئ. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې بیا د سویچونو نه بلپونو ته کنیکشن وکړئ. نو دا ډایګرام چې تاسې کوم په دې بورډ او وایټ بورډ باندې وینئ دا هغه ډایګرام دی چې د میټر نه شروع انرژي مصرف میټر نه شروع بیا ډبل پول ایم سی بي بریکر ته کنیکشن کیږي فاز او نیوټرل د مصرف میټر نه او بیا د ډبل پول ایم سی بي بریکر نه سنگل پول ایم سی بي بریکر ته فاز نصب کیږي او کنیکټر ته چې نیوټرل نصب کیږي. بیا د کنیکټر نه چې نیوټرل چې فرعي بورډ چې ته سویچ بورډ ویل کیږي د وتاق بورډ دې ته چې د هغې د ساکټ سره نیوټرل پین نصب او کنیکشن کیږي. او دې ځینې چې کوم د ایم سی بي سنگل پول بریکر نه چې کوم پاس ځي دا د هر یو سوچ د یو پین سره نصب او کنیکشن کیږي. بیا د سوچونو نه موږ ټیمر ته ورکو او د سوچونو نه موږ ساکټ ته کنیکشن کوو او بیا د ټیمرو نه موږ پکو ته کنیکشن کوو او د کوم د سوچونو چې دی بټن نه د دې پکو ته کنیکشن کوو. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ هر قسم برېښنایي بورډ که دا فرعي وي یا مطلب د اتاقونو وي او که دا د دهلیزونو وي او که دا مطلب د نورو ځایونو وي نو تاسې کولی شئ په دې سیستم باندې په خپل کور کې د کلر کوډ مطابق او د ویر د سیز مطابق دې ته ویرنګ او کنیکشن او ډایګرام وکړئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د برېښنایي پیټرن د ویرنګ کنیکشن او ډایګرام په رابطه باندې وه. ستاسې د توجه لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.